راځو په اډوب فوټوشاپ کې موضوع نن زموږ او ستاسو ګریډینټ فیل دی. ګریډینټ فیل ډېر مهم او زبردست اپشن په اډوب فوټوشاپ کې دی. یعنې دې د لار نه موږ کولی شو بیکګراوند جوړ کړو یا یو سلیکټ انتخاب شوي ځای ته یو بیکګراوند غوندې سټایل ورکړو یا یو ایمیج دی په هغه باندې موږ یو کلر ورکړو اپلای کړو، یعنې هم ایمیج ښکاره شي هم کلر پې اپلای شي. ګریډینټ فیل تاسو په مایکروسافټ ورډ ایکسل کې ویلی لکه یو شی به موږ راوستو ورته یو څو کلر ورکړ، هغه کلر به بیا کله مثال داسې مختلف شکلونو کې به ډسپلی کولی. نو هماغه ګریډینټ فیل دلته هم همدا کار کوي. لکه دا یو پیج دی، زه غواړم یو بیکګراوند جوړ کړم دته، دین یو بیکګراوند جوړ کړم. نو څنګه پر ګریډینټ فیل باندې به کلیک کوئ، دلته راشئ ګریډینټ فیل کوم رنګ کې غواړئ چې کوم کلر کې مو خوښ اوس. دلته ګوره ګریډینټ فیل موږ سره فورګراوند ټو بیکګراوند دی، یعنې فورګراوند کلر دلته موږ استعمالولی شو. ګوره هر ګریډینټ فیل چې کوم ځای کې پکار وي نو داسې به سټارټ پوینټ به واخلئ، اینډ پوینټ پورې به کلیک کوئ، نو ګوره ګریډینټ فیل به موږ سره څه شي ډریګ شي. یا مثال دې نقطې نه مو داسې پکار دی، ګوره ګریډینټ فیل اوس تاسو که وګورئ ګریډینټ فیل یوازې موږ او تاسو د بیکګراوند کلر او فورګراوند کلر نه بغیر نور کلرونه هم اخیستی شو. دلته مې څه واخیستو، دلته مې مثال دا کلر واخیستو، دا خپله کسټم دې ته ویل کېږي. تاسو خپله ګریډینټ فیل ګوره جوړ کړو. دا هغه سټایل دی چې موږ او تاسو انتخاب کړی دی. که چېرته موږ ته وویل شي چې دا کنفیګریشن چې کوم خپله فوټوشاپ کې کوم ګریډینټ فیل ده نه ګټه اخیستوالی اخیستی شو، کلیک کړئ ګریډینټ فیل چې کوم زاویه کې څنګه پکار دی په هماغه شکل تاسو څه کوئ ډریګ کولی شئ. که دلته وګورو دا د ګریډینټ فیل ټایپس دي، اقسام دي. ګریډینټ فیل کوم ټایپ غواړي، دا اول چې دی ګورئ لاینر لینر ګریډینټ فیل، ګوره دا لینر سټایل دی. دا ګورئ هر زاویه نه چې مو پکار وي دې ته لینر سټایل وي. که زه واپس دلته راشم دویم نمبر چې د سره دی دا موږ سره ریډل ګریډینټ فیل دی، ریډل دا سټایل دی. ګورئ دې لپاره زه راځم دا کلر انتخابوم، ګورئ دا موږ سره ریډل سټایل دی. که راشو دلته ریډل نه پس کوم دی موږ سره ریډل نه پس چې دی اینګل ګریډینټ، دا اینګل دی. ګورئ په دې شکل اینګل، یو اینګل نه شروع کېږي دلته ختمېږي. که بیا دلته راشو دا بل موږ سره چې دی څلورمی چې دی دې ته ویل کېږي ریفلیکټډ ګریډینټ، دا ریفلیکټډ په دې سټایل کې دی، دا ریفلیکټډ شوی. دې نه پس چې بیا کوم یو موږ سره دی دلته راځو ډایمنډ، دا ډایمنډ سټایل دی. ګورئ دلته ډایمنډ باندې کلیک کوم، دا ډایمنډ سټایل دی. ګورئ دا ډایمنډ سټایل دی. خو دې ډایمنډ کې تاسو ته زه یو کار ښیم، ګورئ اوس که دلته ډایمنډ ډریګ کړم دلته ډریګ کړم ختمېږي. صحیح. دې دپاره دی موږ تاسو خپله یو هغه جوړولی شو، یو اپشن دی هغه درته وروسته ښیم. بیا دلته لیکلی دی موډ، کوم موډ کې ګریډینټ فیل سکرین موډ کې پکار دی، سکرین موډ انتخاب کړئ. دا ګورئ کوم موډ شو سکرین موډ دی موږ سره هم ګورئ دا سکرین موډ شو. اوپیسټي څومره غواړئ، ریورس سټایل کې غواړئ، ټرانسپرنسي څومره غواړئ. دا ګورئ دلته تاسو خپله هم تیار که سټایلز لرئ دې سټایلز نه تاسو ګټه اخیستی شئ. دې نه موډ چینج کولی شئ، اوپیسټي کمولی زیاتولی شئ. نو دا موږ سره د ګریډینټ فیل دا وظیفه ده. دلته ګریډینټ فیل ډریګ کوم په دې شکل تاسو وګورئ دا سکرین موډ کې ډریګ کېږي. اوپیسټي خپله 100 ده، کمپیوټر لږ سلو دی، دا خپله موږ ته شو کېږي. دا نارمل موډ زه ګوره وایم، دا نارمل موډ شو.
چېرته زه راشم چې نه مثال په طور لایټ موډ شو دا ګوره لایټ موډ دی موږ سره نو ګریډ اینډ فل هم کوم موډ کې پکار دی دې کې تاسو اغوستی شئ دا هغه اپشن چې ما تاسو ته ښوده ګوره سټارز اوس پکې زیات راځي دلته موډ به چینج کړئ داسې سټارز هم به زیات پکار و بیکګراونډ کې نو هغه دپاره به تاسو یو بل موډ څه کوئ انتخاب به کوئ او ډایمنډ سټایل به والئ اوس که زه نارمل راشم ګورئ نارمل کې وګورئ یو سټار چې وځي پرې ټیپ کوم بل ځینې ختمېږي ښه خپله چې کله ګریډینګ جوړوئ نو په ګریډینګ ډبل کلیک کوئ دا پراپرټي ګریډینګ ایډیټر موږ سره اوپن شو سپایډر دې علامو ته سپایډر وایي اوس ګورئ ګریډینګ فل موږ دا واخیستلو دا 2 کلرز موږ سره دي زه غواړم کلر زیات کړم نو تاسو الټ بټن ونیسئ دا سپایډر زیاتولی شئ الټ بټن سره د دې کاپي څه کولی شئ ایستلی شئ ګورئ دا به داسې انتخاب الټ بټن باندې به یو منټ ګورئ الټ ونیسئ دا انتخاب کوئ ګورئ الټ ونیسئ داسې کاپي ایستلی شئ یو منټ الټ نیسئ داسې د سپایډرز تاسو کاپي ایستلی شئ دا انتخابونه کله چې دا لاس باندې علامه راغله د سپایډر تاسو کاپي ایستلی شئ الټ به پرس نیسئ چې الټ پرس ونه نیسئ کاپي اوس دې سپایډر ته کوم کلر ورکړئ دلته رایشه کلر یې چینج کړه مثال دا کلر ورته انتخاب کړه کوم کلر چې د خوښې وي کې کړه دې سپایډر ته کوم دا کلر مثال دا لږ دا سپایډر دلته ته یو بل کلر ورکوم مثال راځو دلته هم دا کلر واغوستو اوکې کړه نو به څه کوو اوکې کړه ګوره دا موږ خپله بیکګراونډ جوړ کړو بیا څنګه چې ډایپ کې راځي دا خو ټایپ یې چینج کړي دا ټیپس د کوم انواع کې سره کم پکار دی ګوره اوس تاسو ګریډینګ فل د خپلې خوښې کلرز هم جوړولی شئ ډبل کلیک کړئ کله چې کوم سپایډر ختموئ لاندې کش کړئ دا د دې سپایډر ټرانسپرنسي ده ټرانسپرنسي څنګه غواړئ ګورئ ټرانسپرنسي دې نه کمولی زیاتولی شئ داسې دا کلر څومره تیز غواړئ دا څومره تیز غواړئ په دې شکل لوکیشن چینج کولی شئ دلته انتخاب یې کړئ او ډیلیټ باندې دا سپایډر هم څه کېږي ډیلیټ کېږي هر سپایډر چې غواړئ ډیلیټ کړئ انتخاب ډیلیټ انتخاب انتخاب یې کوئ ډیلیټ کولی شئ په دې شکل کې نو دا د ګریډ اینډ فل وظیفه وه که دلته راشئ دا ګریډ اینډ فل که غواړئ دایمي ستاسو په فوټوشاپ پروګرام کې یو خپل ګریډینګ ستاسو جوړ کړو غواړئ دا دایمي سیف شي دایمي هم تاسو سیف کولی شئ دلته یې څه لیکلي سیف باندې به کلیک کړئ څه نوم چې ورکوئ نوم ورته ورکړئ نو دایمي ډول باندې به دا څه شي سیف شي همداسې که راشو سموتنس ته مثال د دې کلر سموتنس څومره غواړئ انتخاب کړئ سموتنس یې نه کمولی او زیاتولی شئ یعنې روش هموار او دا انوار نویز سټایل غواړئ دا نویز سټایل دي ګوره رینډم باندې چینج کوئ دا ګورئ کلرز دي دې کې هم تاسو ایډیټ کولی شئ ګوره ریډ پکې څومره غواړئ ګرین شو مثال او بلو ګوره رینډمایز باندې کلیک کوئ دا خپله ډېر ښایسته بیکګراونډ دې نه هم جوړېږي واپس که ډبل کلیک کړو دلته راشئ یوز کلر دیز داخلئ دې کې هم تاسو چینجز کولی شئ چینجز پکې وکړئ رینډمایز باندې کلیک کړئ داسې دې انواع بدلولی شئ ټرانسپرنسي دې کې ټرانسپرنسي هم ایډ کولی شئ ګوره ورسره ټرانسپرنسي ډیزاین هم څه شي رای به شي واپس که ډبل کلیک کړو نو دغه د ګریډینګ فل تاسو سره دا وظیفه ده چې ګریډینګ څه کار کوي مختلف ګریډینګ تاسو جوړولی شئ بل ګورئ مې وویل یو سلیکشن انتخاب شوي ځای باندې تاسو ګریډینګ فل څه کولی شئ رسمولی شئ که زه دلته راشم فایل نیو ته راشم یو بل پیج اخلم
کمپیوټر لږ سلو دی د فور سایز پیج مې واغوستله ګورئ یو ځای کې سلیکشن کوو انتخاب کوي دا ځای دا ځای موږ انتخاب کوو دې ستن هم تاسو ګریډین ورکولی شئ راشئ ګریډینس ته هر سټایل چې مو انتخاب وي سټایل ورته انتخاب کړئ او په دې شکل ګریډین دلته څه کړئ ډریګ کړئ هغه انواع دي کوم انواع کې کوم ډیزاین کې پکار دی په دې شکل تاسو انتخاب شوي ته هم ګریډینس ورکولی شئ ایمیج پکچرز ته هم تاسو ورکولی شئ یو ګریډین مثال په طور دا ایمیج مې راواغوستلو ګورئ دې باندې زه هم دا ګریډینس اپلای کولی شم بیا د دې ګریډینس موډ انتخاب کړئ مثال زه په دې باندې سکرین اوورلو موډ به انتخاب کړم ګورئ په دې شکل دا تاسو په ایمیج باندې هم دا ګریډینس ډارک دا سټایل ورته ورکوئ یا دلته راشئ سافټ لایټ دا هم ورته ورکولی شئ که موږ راشو دلته هر سټایل چې مو خوښ وي نو دې ځینې ورته انتخاب کړئ سکرین دا ګریډینس مثلا دا په انتخاب شوی ځای موږ اپلای کولی شو او په یو ایمیج باندې دا انتخاب شوی ځای کوم ډېر په کار راځي مثال زه دلته راځم دا سرکل مې واغوست دغلته مې سرکل ډریګ کړی صحیح شو ګریډینس واخلئ دلته د ګریډینس ډېر مهم اپشن دی د ښه بیکګراونډ ډیزاین کولو لپاره دې نه موږ او تاسو ګټه اخیستی شو ګریډینس نه ګوره ګریډینس تیار اپلای شوی دی اپلای باندې به کلیک کړم نو دا موږ سره ګریډینس اپشن بل بکټ ګریډینس اپشن دی پین بکټ دا هم یو مثال یو ځای ته غواړې کلر ورکولی شي یو کلیک سره مثال زه دلته راځم کنټرول ان ووهمه ګورئ یو کلر ورکوي بیکګراونډ ته دا دی اوپیسټي سټایلز دی فورګراونډ کلر اخلي پیټرن اخلي ګورئ پیټرن هم داسې ورکولی شي پیټرن څخه مو بل ورسته شی کړي دا پیټرن سټایلز دي کوم سټایل چې مو خوښ کلیک کوئ ډایرکټ به اپلای کېږي ګوره پیټرنس هم تاسو رسمولی شئ او فورګراونډ کلر هم پکار وي فورګراونډ کلر نه هم هغسې کار اخیستلی شئ موډس اوپیسټي ده په دې ټولو شیانو تاسو پوهېږئ بل موږ سره 3D میټریل ډراپ دا 3D اپشن موږ سره اکثره کار کوي نو دې کې نور څه داسې پوښتنه انشاءالله نه وي یو ګریډینس ته کړی شو دې نه تاسو نور ګریډینس هم لوډ کولی شئ دا ټول ګوره ګریډینس دي دا سایز دی کوم هغه کې غواړي لوډ کې نور راولي ریسټ کې هم دا ریسټ کا چې کوم تاسو جوړ کړی هغه اکثره وخت ډیلیټ کېږي لوډ سره یا هغه سره دا موږ سره ګریډ اینډ فل اپشن انشاءالله خوښ شوی به وي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ